شهباز شریف د دویم ځل لپاره د پاکستان لومړی وزیر شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستان کې ملي اسمبلی نن یکشنبه د مارچ په 3 د مسلم لیگ ګوند شهباز شریف لومړی وزیر وټاکه. په دې ناسته کې د څوکۍ ته لږ تر لږه 109 رایې پکار وې. د پاکستان ملي اسمبلی مشر محمد ایاز صادق وویل شهباز شریف 201 رایې ګټلي او لومړی وزیر شو. د پاکستان 14م داسې وزیر اعظم اعلان شو چې د رایو پر بنسټ ټاکل کیږي، خو په ټوله کې د پاکستان 40م لومړی وزیر دی. د پاکستان په ملکی سیاسي تاریخ کې لومړی کس شو چې په پرلهپسې دویم ځل لپاره وزیر کیږي. د هغه سیال عمر ایوب 92 رایې درلودې. عمر ایوب د تحریک انصاف لخوا دغې څوکۍ ته نومول شوی و، خو شهباز شریف د خپل ګوند ترڅنګ د پیپلز او ځینې نورو وړو ګوندونو ملاتړ له ځان څخه درلود.